بل وخت نه هغه سره په دغه واده کې خو دې تر ټولو ښایسته لباس واده یې وارې په ژوند کې او دوی خو نو بېچاره په ټول عمر کې دا لباس په کرایه لا نه دی اغوستی په کرایه د کرایه ښه تر ټولو ښایسته او تر ټولو قیمتي خو وکیل صاحب دغه کمیسونه چې دي دا یو ښه نوی ډیزاینونه دي دا نوی ډیزاین دی دا غمیان چې ډېر دا غمیان چې ډېر دي او د ډېر خو لږ دي نه هغه خو بیا رنګل دا سپین واده ته سپین کمیس دا لري دا خو یو لاس جوړې دي خو خیر ده زه به درته برابرې کومه په څونه وخت کې راغوښتلی شي یو هفته کې درته په یو هفته د یوې هفتې څخه مخکې په شپږ ورځې کې ځکه یوه کوشش به وکړو ورته ترکیې څخه راغواړي که د دوبۍ ترکیه ده ترکیې څخه دا به د ترکیې مال دی دا ترکیې مال ده ښه ډیزاین دا ده قیمتي هم دغه او اروار نه دا به لږ چاتې قیمت هم لږ پورته وي ځکه د کور چې دا د قیمت خبر دی راته وجود مې لړزه واخیسته خیر ده هغه بیا به یو څه موږ به پکې سام واخلو ګزاره به وکړو پوه شې وکیل صاحب زه ستا او د مزارګل ورور د محبت کار نه کوو خو خیر به یو څه به مزارګل ورور به مې یو څه کومک به وکړي د پیسو د مالي د لحاظه یو څه به ستا کورنۍ وکړي لکه هر ځل خدای مهربانه ده بېشکه دا کتای شو دا کتل اوس څونه دروند دی درون خو دی ځکه دا درون سي خو لږ غمیانه دا کپړه او دغه شیان به پکې بختور ناوې او زمان دوستانو ورته وګورئ پر دغه کمیس باندې پر دغه ډیزاینو باندې مې سره اسم څو شرکتو کتلي دي چې موږ ول چې نوې ډیزاین ده پر دې واه 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 دا وره د شاته دا اوږد دی او دا څونه اوږد دی دا ورته وګوره که د سرمایه داره کورنۍ کې لا داسې استفاده شوې دوستان دا نو ټولو ناویانو خویندو ته د خیره سره دغه لباسونه خدای پاک دې پسې بختور کړي فرانسوي ډیزاین فرانسوي ډیزاین دی دا یې شا ده نه دا یې شا ده دا یې شا ده دا یې مخ دا یې مخ ده دا یې مخ دی دوستان دا دی ورته وګوره دوستان دا نو هغه څلور پنځه نفره چې انتقالوي ورسره هغه دغه کوي هغه شاته باډیګارډان دا باډیګارډان یې ورسره نه پورته کوي نیسي دا والا رښتیا دا څونه غمیان پکې ښکار شوي اصلا دا غمیانو یې دروند کړی دي دا دا غمیانو دا غمیان خو لږ دروند دي وزن لري ځکه بیخي خوندور بس خدای دې پسې بختور کړي خدای دې پسې بختور دوستانو ورته وګورئ دا ولاکه د زړه تلویزیون چې ډېرو خوندو دي دا وایي د مجردانو څخه په بخښنې باندې د ټولو مجردانو څخه په بخښنې باندې او د پیغلانو او د ځوانانو څخه په بخښنې باندې یل ده چې ومبخښې خو بس که ژوندي وو کوښښ کوو چې ژوند دی وکیل صاحب بیا په خدمت کې ده هر ولایت کې دا پروسه روانه ده هر ولایت کې زه چې دا ستا ځای ته زه چې دا ستا شرکت ته راځم زه همداسې نه وي چې بهر راسره په تکلیف سي چې زه راسم راڅخه پټ سي واده خو قربان سلامت شه کاشکې ټولو دومره لکه تاسې او ستاسې معززه کورنۍ ورونو مورو پلارو خویندو دا رقم عاطفي او مهربانه انسانان وای او د مزارګل کورنۍ او مزارګل ورور چې هر پلار د خپل وس مطابق دغه کړی دی نو دوستانو د دغه ډیزاین خوښ دی نو زه فکر کوم نور خو نو رنګه دي او دا نور سپین هغه خو عادي کمیسان دي نور داسې ښایسته ډیزاین نه دی دا ګوره دا ساده دي غمیانو شان نه لري دوستانو دا هم ساده دی دا هغه عادي دغه دی دغه نو هغه تر ټولو ښه باندې نور ډیزاینونه هم دي خو تاسو بیا داسې ښایسته جوړ شوی نه یا دغه بېچاره دغه دي خو تا ته معلومېږي چې ټوله بېوزلي دي په ټول عمر کې د دوی فکر کوم چې حتی د بل د بیم د نمونې دپاره نه یې اغوستې حتی ډېرو خوندو به دغه کمیس لیدلی هم نه وي ښه دی دغه زما دغه ستا انډیوال ته چې دا اوس مو دلته جنجال ورسره وکړي زما د بخیل انسان څخه هېڅ ښه نه راځي دومره بد مې د هېڅ چا څخه نه راځي لکه د بخیل انسان څخه راځي د خدای پاک په دربار باندې خو هېڅ زور نه غواړي ته اوس وګوره دا د بهترین کمیس هم سو صحیح ده
د اول خو دې ګټه وانه اخیستله بیا دې ځیګر وټکوي چې دا زه زما کورنۍ هم ونډه پکې اخلي او مزارګل د مزارګل کورنۍ هم ونډه پکې اخلي نو خو هلته بیا زما زور په رسېږي هلته بیا زما د کورنۍ زور په رسېږي ځینې نور ملګري ونډهوالان دي د هغو زور هم په رسېږي صحیح طریقې ته مخته ځي بالکل بالکل نو موږ وایو چې د خدای پاک پر ورکړه باندې دی ولې بخیلي کوي په دغه خاطر مې جنجال ورسره وکړي خدای دې یو ځنه درکړي پر ژوند درست صحت او کورنۍ مبارکات څه بس خدای دې پسې مبارک کړي دا مونږ ته شپږمه ورځ چې دا اوس دغه که د سې راوغواړه کوشش به وکړو دا اوس چې دغه ورکړې تقریبا په یو وخته کې راځي زنګ ورته ووایم بس آرډر به ورکړو یو وخت هېڅ سوله داسې سوله چې ترې وخت یې ونه ځنډېږي بیخي صحیح ده څه بیخي صحیح خدای پاک دې ستاسې معززه کورنۍ ته یوازې درکړي سلامت اوسئ نه یوازې دوستانو چې زموږ څخه ګټه نه ده اخیستې بلکې دا هر ځل یې 20% 25% 10% یوازې ونډه پکې اخیستې ده او دی بیچاره دومره مؤمن دومره د پاک زړه انسان دی دومره صادق انسان دی چې دغه دی داسې فکر کوي چې زما د خبره زړه ته نه لوېږي بیا زه چې وخاندم دی داسې فکر کوي چې د ده لکه چې زما خبره زړه بیا بیل راته راواخلي وایي دغه یې د دوبۍ بیل دی او دغه د ترکیې بیل دی دغه هر هېواد څخه چې دوی راوړي د هر ملک څخه چې راوړي د هغه بیلان راته راوښیي بیا وایم چې وروره قسم دی زه ستا خبره باندې باور کوم وایي یا تا وخندل ما داسې فکر وکړي چې زما نو اوس هم خاندم د خوشحالۍ سره داسې فکر ونه کړي چې بیا مې ستا په خبره باور نه کړي مزارګل خو مخکې ځیګر وټکوي وایي زما و د کورنۍ ونډه ښه درنه د دې پلا پکې حساب کړي د دې پلا یې ښه سم ځیګر ټکولی خدای دې اجرونه ورکړي امین دا به نو ډېر ګران هو دا ګران به تقریبا داسې $200 با $200 زه خدای مهربانه ده دا خدای خیر کار ده نو واده یو ځل کېږي که نه پام وکړي مقصد د غریبانو محق لري چې به هلته یو ښه شی واغوندي دا زه هم وایم دا خو د هغه سړي سره دا ستا انډیوال سره جنجال په دغه وکړي چې هغه بېچاره هغه بېوزلي مظلومه معصومه خور په ټول عمر کې یوه خوشحالي لري په دغه یوې خوشحالي کې د خپل په واده کې خو دغه حق لري چې دغه یو لباس واغوندي یو قیمتي لباس واغوندي بس خدای دې یو ځون درکړي خدای مو صدقه و زکات و خیرات ټوله شان قبول بس ته دغه که راوغواړه بیا به زه ورته مزارګل سره کښېنو بیا به سره ونډه سلامت اوسئ خیر اوسئ وکیل صاحب بس دغه صاحب د مزارګل ورور څخه هم زما د طرف څخه ما ونیلدي ما د طرف څخه مننه دوستانو دا د ډیزاین خو نوین دغه ډیزاین مو د خیر سره خوښ شو غمیان خو نوین دي دوستانو ټوله غمی دي ټوله غمی کار شوی